یو زنانه ده چې دا د درې څلور صفتونه پکې راجمع شي دا الله ضرور جنت ته داخلوي. دا بعضې صفتونه د هغې اختیاري دي او بعضې د هغې په اختیار کې نه دي، هغه د الله د طرفه دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه زنانه جنتی ده الودود چې هغه مینې والا ده، مینه ناکه ده، د خپل خاوند سره بچو سره مینه لري، محبت والا ده. الودود مینه چې کله په ښځه کې نه وي په هغې باندې څوک څه کوي؟ هغه یو دشمن دی چې کور ته دې راوست. مینې والا ښځه الودود چې مینه وکړي تاسو محبت. چا د ښځې په خدمت باندې دونه نه خوشحالېږي لکه په محبت یې چې خوشحالېږي، دا مینه در سره وکړي او قربان درته ووایي او داسې یو درته وخاندي نو ستا هغه بار چې کوم غمونه در باندې راغلي هغه ټول د نشته ختم شي په کور کې. او چې کور کې هغې ته تندی راترېو کړي او جنګ جګړې او دا سړی چې بار تنګ شي کور ته به راشي، چې کور کې تنګ شي نو چېرته به لاړ شي. نو الودود زنانو له پکار ده چې ځان کې د مینې صفت پیدا کړي د خپلو خاوندانو سره. الولود چې بچي ډېر راوړي دا خو د دې اختیار کې نه دي، دا خو د الله اختیار کې دي چې بچي وله ورکوي یا یې نه ورکوي وله. خو چې بچي ډېر راوړي نو دا نیکبخته ښځه ده او د خیر والا ده او جنتي ښځه ده چې الله وله اولاد ورکوي. الودود الولود. دریم صفت یې وله دا کړی دی العود، هغه زنانه ده چې هغه ډېره راواپس کېدلو والا ده، ډېره راواپسي کوي خپل خاوند ته. دا تشریح ده التي اذا ظلمت او اسيء اليها. دې قیدونو ته فکر وکړئ. التي هغه زنانه ده چې په دې ظلم وش، خاوند په ظلم وکړو، زیاتې ورسره وکړه، بد اخلاقي ورسره وکړله. التي اذا ظلمت او اسيء اليها، د دې څه بدي وکړل شوله، خاوند په تکبر وکړو او وی والا ظلم او زیاتې ورسره وکړه. نو جاءت دار واپس راشي حتى تضع يدها في يد زوجها، خپل لاس د خاوند په لاس کې کیږي. وتقول او هغه دا وای دا زنانه تعود وای لا ارضى او لا اذوق غمضه حتى ترضى. هغه وخت پورې بزه سترګي ونه لګوم. بل روایت کې راځي لا اكتحل بنوم، زبا بالکل رانجه د خوب ونه لګوم، خوب رانجه به چرته ونه لګوم حتی ترضى، تر څو چې ته خوشاله شوې نه. یو سترګه به په بله کېنږدمه، زه به یې که ناستې مساره پورې تر څو چې ته مې خوشاله کړی نه. داسې زنانه د الله نبي فرمایي دا سیده جنت الله داخلوي. ایمان پکې دی، د ایمان نه بعد او دا صفت پکې دی، دا ځان کې پیدا کول وایي. غالبا په زنانو کې هم د کبر صفتي ځان پیژني نه، کو تکبر پکې وي. دیواله خاوند ما ته ولې داسې خبره وکړه، ولې ما ته دا ویل، ولې ما ته دا وایي دا شی راواله، یا دا خدمت را باندې کوي، یا دا یا ځان را باندې دوی ګڼي، یا وایي مې دا عصري زنانه اکثر داسې هغه وایي چې د ښځې هغه انسان ده او دم انسان دی، دواړه د الله پیدا دي. دا څه وجه ده چې سړی به رالګي او ښځه به وایي. او کله د قرآن په دې آیت اعتراض کوي چې وضربوهن وی ووایي، و دې ته څنګه امر شوی دی چې دا ووایي؟ الله رب العزت باندې تعاقب کوي او هغه ته چل ورکوي چې دا حکم تا ولې نازل او په دې کې خو نقصان دی نه. الله چې کوم امر کړی په هغې کې فایده ده، خیرونه پکې دي. الله رب العزت په خپلو صفات کې ویلي دي دغه آیت کې ان الله کان علیا کبیرا. علو او کبریا دا د الله صفت دی. خاوند د تیم ځان کې مو پیدا کوه، یا زنانه تم په ځان کې دا صفت مو پیدا کوه. علو ځان کې مګڼه، کبر مکوه، تکبر مکوه، عاجزي ځان کې پیدا کا، ځان کته گزار کا، خاور د ځان گزار کا. چې کله کې کته ځان گزار کا الله به عزت درکړي، کور به دې سره جوړ شي. د کور د جوړوالي طریقه دا ده چې تواضع اختیارول. کله د خاوند تواضع اختیار کړي دا یې سره د الله نبی وایي کګه پختې د توسه گزاره وکړه. زنانه ته وایي چې ته ګوره داسې وکړه، خیر د جنګ جګړه ستاره د اختلاف پیدا شه، زر واپس شه. د بعضې زنانو عادت دی چې خاوند سره خبرې نه کوي، هغه لا خوشاله چې ځکه دی چې لس ورځې هم خبرې دی بل سره نه، شل ورځې هم نه، میاشتې هم نه، دونه زمانه د یو بل سره خبرې نه. خاص کر چې کله ازواني لږه کم شي، یو بل ته هغه شوق کم شي او حاجت یې کم شي، بیا په هغه کې ډېره موده د یو بل سره ورانه وي. دا د مسلمانانو صفت نه دی. په کار دا چې دا ښځه د بوډایي نه بوډۍ وي او سړی د بوډاګانو نه بوډا وي. په دې وخت کې خپل مابین کې مینه محبت د الله لپاره دی وي. دا ټول کارونه موږ د جنت لپاره کوو، د الله د راضي کولو لپاره کوو. نو دې ته جنتي زنانه وایي لا اذوق غمضا حتى ترضى او لا اكتحل بنوم حتى ترضى. خپل لاس راوړي د خاوند په لاس کې کیږي، زه نو د کېږم تر هغه ته به ته مې خوشحاله کړی نه. خاوند هم به انسان دی
مسلمان د خامخا داغه نه خوشاليږي او ته راضي کیږي کله چې دا اغل راضي کی دا جنتی خزه د الله نبی فرمایي سړی دغه درې څلورم په جنت کې دي او زنانه دا قسم زنانه دا صفاتونه چې بکیوي الودود منی والا الولود بچور اورل والا العود ډیر واپس کیږي خپل خاوند ته الذي ذا ظلمت او سيء اليها ظلم په وشو یا چا سره بدی وکړه هم دي خاوند سره بدی وکړه ندا جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا اذوق غمضا حتى ترضى لاس داغه په لاس کې کیدی زبر ودنه شم تراو ته پوری ته می خوشاله کړي دا ټکی یاد کړئ زلانو تم دا وایو او دا حدیث خپل کور کې بیانول پکار دي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مؤمنان ته دا فائدہ ورکړي چې لګي ایمانی الله د نبی خبري واوري نه صرف کوي الحمدلله خو ایمان درکینو بیا دا خبري ضایع دي دایې د متعلقاتونه دا خبره مواوره نبی صلی الله علیه وسلم زنانو ته آسان عملونه کودلی وې دا وکي الله مسجد جنت ته داخلي یو صحیح حدیث کې راغلي دی اي امراه صلت خمسها کما زنانه مسلمانه چې پنځه منځونه وکي د پنځه منځونه پابند دي مون نه قضا کوي وصامت شهرها او د رمضان روزي نيسي واحسنت فرجها او د پردي لحاظ کوي پرده د خپل فرج داغه حفاظت کوي یعنی ځان نه ښکارا کوي او خپل ځان به زه نه استعمالي د خپل ځان حفاظت دا ډیره ضروري خبره ده د زنانه لپاره خو چې کله منځ گزاره روزداري بیاغي کې دا صفت الله پیدا کوي واحسنت فرجها سلام واطاعت بعلها د خپل خاون خبره مانی فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت د جنت ته دروازې دي ته کلاو دي چې بکم مانی ورزي دي ته اجازه ده الله اکبر دا څنګه لوی خبره ده تاسو ته فکر وکړئ څنګه سن عملونه د ایمان نه بعد منځ پنځه منځونه روجینی ول او د خپل ځان حفاظت پرده کول پرده ډیر ګرانه خبره نه ده اسانه خبره ده او د خاون خبره منل واطاعت بعلها خاون چې تا ته کوم خبرې کوي او د الله د شریعت خلاف نه هغه ومنه الله سبحانه وتعالى دې د جنت ته دروازې ته کولا کسو جنت مني او دا حدیث مني نو ولې د دینه مخړی او ولې ځان د جنت نه ګټي په دې خبرو باندې واطاعت بعلها معمولی غونتی په ځان باندې لږ شانتي سخت تیرولې چې لږ سخت دې تیر کړه الله سبحانه وتعالى جنت درکېدل دا څلور کارونه د زنانو پنځه منځونه روزي د ځان حفاظت او ور سره د خاوند طاعت او دا د جنت ذریعہ د جنت